د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان او مردان ضلع کې په هند کې د واکمن ګوند بي جې پي د ویاندې له لوري د اسلام د ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې د ګستاخانه تبصرې په ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. په جنوبي وزیرستان کې د احتجاجي مظاهرې په مهال مظاهرچیانو غوښتنه کړې ده چې ګستاخي کوونکې زنانه ته د سمدستي پانسي ورکړی شي. مظاهرچیانو د مظاهرې په مهال د هند جنډه هم سوځولې ده او د هند په ضد سخته ناربازي کړې ده. دوی د هند سره د سفارتي تعلقاتو ختمولو غوښتنه هم کړې ده. دا د امیر پیغمبر علیه السلام څخه راغلی دی او پابند امیر مصارا کې او ټول اسلامي ملک کې مزاحمت کړای دی، بایکاټ کړای دی. د امیر پاکستان ته درخواست ده چې دا بایکاټ وکړو او مظاهره وکړو چې څه دو پنسې کړي نه وي او دغه مظاهره جاري وي. بل اړخ ته مردان کې د صوبایي اسمبلۍ د غړي ظاهر شاه تورو په مشرۍ د بي جې پي په ضد احتجاجي مظاهره شوې ده. مظاهرینو د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې بھارت سره د هر قسمه سفارتي تعلقات ختم کړای شي. مظاهرچیانو د نړیوالې ورورولۍ نه هم غوښتنه وکړه چې د بي جې پي د ویاندې د ګستاخانه بیان نوټس دې واخلي او په هند دې بندیزونه ولګوي. جنوبي وزیرستان او مردان نه د ملګرو ریپورټران نور علي وزیر او بخت محمد سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.